اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لسم باب د زنانو د دین جذبه. حقیقت د دې که چیرې زنانو کې د دین شوق او نیکو اعمالو جذبه پیدا شي نو په اولاد د دې اثر ضرور کېږي. د دې خلاف زموږه زمانه کې اولاد د شرونه په داسې ماحول کې ساتلی شي چې هغې کې په هغه د دین خلاف اثر پرېوځي یا کم نه کم د چا د دین له خوا بیا توجه پیدا شي. کله چې د شرور ژوند په داسې ماحول کې تېر شي نو د دې نه چې کومې نتیجې پیدا کېږي هغه ښکاره دي.